سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. په سوشل میډیا باندې د نغمې په باره کې داسې څه ویډیوګانې راغلي دي چې هغې پکې د جنرال دوستم سره ډانس کړی دی یا ورسره نور داسې بېهوده کارونه کړي دي. که تاسو یې کتل غواړئ نو دلته به یې در سره شریکوو. د ویډیو تر اخره را سره پاتې شئ. تاسو ته که معلومه وي نو د سندرغاړې نغمې چې منګل سره واده کېدو نو په دې باره کې خلک داسې وایي چې د دې مخکې څه وخت دوستم سره یارانه دوستانه هم چلېدلې وه او دې باره کې خلک ډېرې خبرې کوي. خو خیر د دې هر څه حقیقت به تاسو ته په دې ویډیو کې څرګند شي چې کله تاسو دغه ویډیو وګورئ. نغمې چې کله نه هم منګل سره په خپل منځ کې طلاق راغلی دی، د هغې نه پس دوی پسې خلک خبرې هم کوي، ویډیوګانې هم جوړوي چې کله د شرابو په نشه کې، کله په یو حالت کې، کله په بل حالت کې، او دغسې تصویرونه ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې وایرل کیږي. اوس مهال هم همدغسې د دوستم سره د دې دغه خبرې تړل کیږي او ویل کیږي چې دوستم سره یې ناروا کارونه کړي، یا ورسره ګډاګانې کړي، یا ورسره ډانسونه کړي دي. نو دوستانو کله چې د منګل سره طلاق وکړو د هغې نه پس چې د دې واده د افغانستان د یو بل هلک سره یا ځوان سره یا سړي سره وشو او دوی دواړه ښه ډېر خوشحاله وو. دوی په خپل بیان کې دا هم ویلي وو چې موږ په امریکا کې ښه خوشحاله زندګي تېروو، زموږ په منځ کې هېڅ داسې خبرې نشته. اگر که د دوی په منځ کې داسې خبرې هم راغلي وي چې ویل کېدل نغمې هغه هلک ته هم طلاق ورکړی، اوس یې دریم واده کړی دی. نو اگر که دغه خبرې هم حقیقت نه لري او منګل هم نغمې پسې ښه ډېر خفه دی، اوس هم ورپسې خفه دی، او هغه چې کله انټرویو هم ورکوي نو جاړي او فریاد هم کوي. خو حقیقت دا دی چې تر اوسه پورې د دوستم دغه تصویرونه راغلي دي خو ویډیو یې چا نه ده کتلې. که موږ کوشش کوو ویډیو که میلاو شله د هغې باره کې به هم تاسو ته تفصیل درکو، خو اوس هم خلک هسې هوایي خبرې کوي او ګوري نه چې دا موږ څه وایو، خو فقط د خپل ویورشپ سیوا کولو دپاره هغوی دغسې کار او دغسې روزګار کوي چې د خلکو په باره کې غلط خبرونه خوروي.